ګلونو په چمن کې سر ټیټ کړی و چتلې ګلونو په چمن کې سر ټیټ کړی و چتلې او ولم ستا ډېر ښایسته فکر وړی و چتلې رقیب اغیار ولاړو چې دیدن لره راتللې رقیب اغیار ولاړو چې دیدن لره راتللې او د دواړو په کورونو کې سم مړی و چتلې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د ځلاند ستورو ډیرو ګرانو کتونکو زه زیشان احمد زیشان یو واری بیا تاسو ته مخاطب یم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله وئ نن چې مونږ کوم شخصیت ته مخامخ یو یقینا چې دا ډیر زیات خوږ انسان دی او د دې غزل کې ډیر زیات خواږه دي د دې ډیر ښکلی کلام دی او دغه ښکلا مونږ مجبور کړو او نن مونږ دا مرکه په منګل کتاب کور جنگي ماله کې را جوړه کړه نو ستاسو ډیره مننه کوم چې مونږ ته خپل قیمتي وخت راوبخلو ډیره مننه زیشان خان ځلند ستوري ته ډیر مبارک شه چې تاسو د پښتو ژبې ادب او ثقافت خدمت کوئ زه هم ستاسو مننه کوم چې په دې ګرمۍ کې تاسو دلته راغلې او ما سره مرکه را جوړه کړه او زموږ خپلو اورېدونکیو ته کتونکیو ته مخامخ کړمه چې خپل احساسات او جذبات یې سره شریک کړم جی ډیره مننه خوشاله اوسئ اسیر منګل صاحب تاسو د هیڅ چا نم پټ نه یئ غواړو به چې زموږ په پروګرام کې تاسو خپله پیژنګلو په خپله ژبه وکړئ زه به دا ووایم چې دا د الله تعالی ډېر لوی فضل دی په ما باندې چې زه کله خدای پاک پیدا کړی یم او په ښه بدو پوه کړی یم نو زما د پښتو ژبې او ادب سره یوه مینه پیدا کړې ده او د هغې مینې دا برکت دی چې ما ته یې داسې موقع په لاس راکړي دي چې ما لکه تاسو اوس رالی یا دا نور ملګري راځي زما تپوس کوي نو دا یوه مینه ده او عقیدت دی محبت دی چې ما دې ژبې دپاره ادب دپاره چې څه کړي دي نو زه یقینا چې ډېر زیات خوشحاله یم د خپل نوي کول نه چې هغه راځي زما تپوس کوي جی ډېره مننه کوو دا راته ووایئ چې د څومره وخت نه تاسو شعر او شاعرۍ سره علاقه ساتئ شاعري خو داسې دغه دی چې د تاسو څومره کسان هم وینئ که نه چې هغه شاعري کوي یا افسانه لیکي یا هر څه چې کوي لیک میدان ته چې راځي نو اول ابتدا د شاعرۍ نه کوي نو دا شاعري به مونږ د سکول د زمانې نه کوله سکول کې چونکې زمونږ هغه ماحول داسې و چې هلته پښتو نه وه د اردو ماحول و اردو کې ما ته ګوډه شاعري به مونږ کوله سمه ده جي یقینا چې تاسو د پښتو ژبې دپاره ډېر کار کړی دی سر دا راته ووایي چې ابتدایي کې تاسو شاعري کوله نو د غزل اصلاح هم د چا نه کوله دا ما اصلاح خو خامخا د خوشحال بابا خبره ده که نه چې یو له بله زده کوي د دنیا دود دی یو له بله زده کوي د دنیا دود دی چې شاګرد نشي استاد نشي سړی نو مطلب ده چې شاګردي ډېره ضروري ده شاعري چې کوم دی د الله تعالی ورکړه ده خو د هغې سرڅڼه به ته په ادبي محفلونو کې کوې ته به په استادانو نه کوې خو چونکې زمونږ داسې علاقه وه چې علم او ادب او هنر نه ډېره لرې وه نو داسې باقاعده توګه استاد زما نه و خو مطلب دا دی چې کم یو شاعر به مونږ ته رالو او مونږ به وکتو نو هغه ته به مونږ اصلاح به م کوله جی ډېره ښه ده سر تاسو شاعري هم کړې ده شعر هم لیکلی دی او دې نه علاوه په نثر کې هم تاسو کار کړی دی خو دا راته ووایي چې په پښتو ادب کې په کوم صنف کې تاسو ته کمې محسوسېږي چې په دې کې د کار وشي کمې خو لکه عام طور دا یو تاثر دی چې نثر کې کمې محسوسېږي او نثر پکار دی چې ډېر زیات ولیکلی شي خو د نثر سره د معیاري شاعر خو شرط د معیار دی که هغه نثر وي که هغه شعر وي خو چې معیاري وي خو زیات ضرورت موږ ته د نثر دی خو اوس دې ته د موږ عام دا خبره کېږي چې شاعري ډېره کېږي نثر کم لیکلی کېږي نو د هغې یو بنیادي وجه دا ده چې زمونږ لیکوال ته زمونږ شاعر ادیب ته فیډبیک نه میلاویږي ته اوس شعر ولیکه خلک واوه کوي او تا ته داد درکوي تا حوصله زیاتوي هغه فیډبیک دا ته درکولی شي خو ته چې نثر ولیکې او نثر هغه شان دغه نه وي لکه اوس زه به ته مثال وایم چې زمونږ په وختو کې دوست محمد خان کامل مومند
الله دې هر ډوکې په جنت کې دا ډېر لوی عالم فاضل محقق نقاد در شوی جی چرې هم چا یاد نه ولې چې هغه شاعري هم کړې ده خو شاعري داسې نه ده کړې چې هغه خلکو ته رسېدلي نو مطلب دا چې هغه څومره خدمت نو دې کې دا وجوهات هم شته چې څوک تا ته توجه کوي څوک تا ته پاملرنه کوي نو ته به په هغه څیز کې مخکې کېږي اوسه پورې خو زمونږ د ژبې دا حال دی چې په شاعرۍ روانه ده په شاعرۍ دا ودرېدلې ده نو ځکه شاعري ډېره کېږي او نثر کم کېږي نو کله که لوستونکي پیدا شو چې نثر طرف ته توجه ورکړله نو بیا به دا کمې پوره شي انشاءالله ډیره ښه ده سر تاسو وویل چې پښتو شاعري څنګه چې تاسو وویل چې په شاعرۍ باندې روانه ده او شاعر خپل خدمات کوي لګیا دی د پښتو ژبې خدمت کوي خو که یو عام وګړی غواړي چې د پښتو ژبې خدمت وکړي نو هغه به په څه ډول کوي نو موږ هم دا وایو که نه چې عام وګړی موږ څنګه ځان سره شامل کړو عام وګړی لکه هغه ته که ته افسانه واوروي که نه هغه وي چې دا تا مړه تا څه ووایي هغه په دې پوه نه شم هغه ته که تا شعر وویلو نو هغه به واه کوي نو موږ هم دا وایو چې کله موږ زموږ ملګري اوس نن سبا سوشل میډیا کې یا کمې غونډې جوړوي چې اوس په دې شی تاسو مشاعرو کې به کتلي چې څومره کسان ناست هغه ټول شاعران بالکل عام خلک ډېر کم وي نو که موږ چېرته یو داسې طریقه جوړه کړله چې یو شاعر زه مثال زه شعر ویمه نو زما ته دا پکار دي چې زه ځان سره یو 5 ملګري عام خلک هم د ځان سره بوځمه چې هغې زه د شعر په حواله پوه کړم او هغه هلته حالات وګوري شاعران وګوري نو داسې به بیا موږ عام وګړي هم د ځان سره شامل کړی شو او د عام وګړو دپاره یو بله طریقه هغه د حکومت ته خو حکومت څوک دی زه ورته یو بل څوک خو نه دی که او چې موږ دا سوچ دا فکر د خلکو له ورکړي د خپلو خلکو ته چې پښتو زموږ ژبه ده دا د UN چارټ دی د اقوام متحده دا خبره ده بنیادي خبره دا ده چې تاسو هر بچي ته هر وګړي ته تعلیم دغه په مورنۍ ژبه کې ورکوي نو چې دین دا کنسپټ دا تصور مونږ خپل کو نو چې زما MNA راځي هغه هم د پښتو نه خبرې که زما MP راځي هغه هم د پښتو نه خبرې هغه بیا پارلیمنټ کې د پښتو ژبې دپاره آواز اوچتوي چې زما ژبه شته زما ژبه کې ادب شته زما ژبې کې ثقافت شته په هره حواله هغه ډېره ریچ ده مړه ده نو زه ولې د خپلې ژبې نه مخ واړم سمه ده جي سر پښتو ادب کې د ټولنې څه کردار دی نوي کول دپاره څومره فایده لري هره ټولنه کردار د هغې کردار نه څوک انکار نشي کولی په دې چې ټولنه څومره مخکې لاړوي دومره هغه اوچت کردارونه هم پیدا کوي خو دا ټولنه به په څه اوچت کردار پیدا کوي نو هغې دپاره هم فیډبیک پکار دی لکه مطلب د هغې دپاره علم ډېر ضروري دی چې علم راشي ټیکنالوجي راشي نن سبا خو ډېر عجیبه وخت دی په دې 10-20 کالو کې زموږ وړاندې د ټیکنالوجي او د ساینس څومره داسې ترقي وکړه چې د چا سوچ او فکر کې نه وه نو همدغسې را روان وخت کې به داسې ترقي وشي چې د چا سوچ او فکر کې به نه نو چې تر کومه پورې موږ خپله ټولنه د علم په لحاظ مخکې کړي نه وي ساینس او ټیکنالوجي مو خپله کړي نه وي نو تر هغې موږ اوچت خلک نشو پیدا کولی نه به زموږ شاعر موږ ته لار وښیي او نه به زموږ سیاسي مشر داسې پیدا شي چې هغه به موږ په مطلب دا چې دا قوم به مخ په بره بوځي دا به هله کېږي چې موږ خپله ټولنه په علم په ساینس او ټیکنالوجي باندې دغه کو مړه کړو او منوره یې کړو روښانه یې سمه ده جي ډېره مننه که ستاسو د قیمتي وخت راکولو ستاسو کلامونو ته غوږ یو خپل کلام را سره شریک زه به تاسو سره د یو څو دغه شریک کړم جی ارشاد وی ما کړي راویښ دوی په رڼو سترګو خوبونه کوي ما کړي راویښ دوی په رڼو سترګو خوبونه کوي داسې کانې په ما د ښکلیو تصویرونه کوي ډېر په توره شپه کې دا په کومې بلا واوړېدلو په توره شپه کې دا په کومې بلا واوړېدلو چې هر سبا ملا د مړو اعلانونه کوي او یو مسافر له تندې مړ و د چینې په غاړه
او یو مسافر له تندې مړ و د چینې په غاړه یو ورځ به دغه ګواهي هم چینرونه کوي واه ډېر او یوازې زه نه پېژنم سپرلی ما هم پېژني یوازې زه نه پېژنم سپرلی ما هم پېژني زه په ژړا چې شم خندا راته ګلونه کوي ډېر ښه دی او په نیمه شپه کې بلوي ځان له د اوښکو ډېوې په نیمه شپه کې بلوي ځان له د اوښکو ډېوې په نیمه شپه کې چې سړي پرهرونه کوي واه ډېر او نه د جانان نه مرور نه د دوران نه خفا نه د جانان نه مرور مختار ده نه د جانان نه مرور نه د دوران نه خفا په ما منګله شوګیره خپل غزلونه کوي ډېر ښه ډېر زبردست نه خیجي نشه را باندې چرس څه وي او بنګ څه وي ډېر ښه نه خیجي نشه را باندې چرس څه وي او بنګ څه وي جنګ را سره وکړه یاره دا د سترګو جنګ څه وي ډېر ښه او قدر د تیارې کم کا بازار د خوشبویې سوړ کا قدر د تیارې کم کا بازار د خوشبویې سوړ کا زلف را خورې کا تور شپه څه وي لونګ څه وي قدر د تیارې کم کا بازار د خوشبویې سوړ کا زلف را خورې کا تور شپه څه وي لونګ څه وي تا په ټول عالم کې چې جاهلیات کې بدنام دي کی تا په ټول عالم کې چې جاهلیات کې بدنام دي کی کینه په قلار د داسې ننګ نه داسې ننګ څه وي ډېر او زیم پروت په خاورو کې استاد تخت و تاج نشه زیم پروت په خاورو کې استاد تخت و تاج نشه زه وایم بادشاه څه وي او ته وایې ملنګ څه وي واه تا بیا ووایه او زیم پروت د خاورو زیم پروت په خاورو کې استاد د تخت و تاج نشه زه وایم بادشاه څه وي او ته وایې ملنګ څه وي ډېر ښه او چرته چې جانان وي هلته شمه بلیدی نشي چرته چې جانان وي هلته شمه بلیدی نشي چرته چې منګل وي هلته اور څه وي پتنګ څه وي ډېر چرته چې جانان وي هلته شمه بلیدی نشي چرته چې منګل وي هلته اور څه وي پتنګ څه پتنګ څه وي وي دا یو بل درته وایم نو بس یاره مسلمان یم که کافر یم یاره مسلمان یم که کافر یم زه د دوزخي ژبې شاعر یم او وخت وایه نور دې څه په زړه کې دي وخت وایه نور دې څه په زړه کې دي وخت ته قیامتونو نه راتېر یم او دا څوک لټوي مې کتابونو کې دا څوک لټوي مې کتابونو کې زه خو داسې ټکی یم چې هیر یم او مخکې چې کړم وروستو یې څوک نه و مخکې چې کړم وروستو یې څوک نه و ما ته چا ویلي و زه شعر یم او زه چې د پرون کتاب کې زور ومه زه چې د پرون کتاب کې زور ومه نن ولې د وخت په پاڼه زیر یم نن چې د پرون کتاب زه چې د پرون کتاب کې زور ومه نن ولې د وخت په پاڼه زیر یم او مقتار زمانه هم منګله یار غزل غواړي مانه هم منګله یار غزل غواړي زه خو نه خیبر یم نه خاطر یم یاره مسلمان یم که کافر یم زه د دوزخي ژبې شاعر یم ډېره مننه کوو د اسیر منګل صاحب چې مونږ باندې خپل خواږه کلامونه هم پیرزو کو او مونږ ته خپل قیمتي وخت راوبخلو سر تاسو نوي کول ته څه پیغام ورکوئ بس زما نوي کول ته دا پیغام دی چې هغوی د خپله ژبه خپلې سینې سره جوخته وساتي نو بیا به چې کوم دی دوی په خپل رنګ کې وځلیږي او خپل ایمان باندې به مضبوط ودرېږي چې تر کومې پورې پښتانه خپله ژبه په غېږه کې نه ده نیولي د دنیا یو کار هم نشي کولی نو اوس زمونږ نوي کل ته دا خواست دی چې هغوی دې خپل لیک ته راشي زیاتره د لیک ته راشي چې خپل لیک شروع کړي نو چې په کومه ژبه کې لیک کېږي هغه په ریکارډ پاتې کېږي ژوندی پاتې کېږي که اوس په هوا کې ته دغه کې خو بیا تحلیل کېږي که ته ډېره ښه شاعري وکړې هغه په ریکارډ رانله په ریکارډ پاتې نه شو ولاړه هوا یې وړله نو دې وجې نه زه نوي کل ته دا خواست کوم چې هغوی دې پښتو لیکي د کوم ځای کې چې د ښادۍ کارډونه وي هغه په پښتو کې لیکي د مرګ کم خبرونه وي د غم خبر چاټ چې کوم دی هغه پښتو کې لیکي نو دې سره به زمونږ د عام وګړی
د پښتو ژبې طرف ته پام شي، پام بیا راوګرځېږي، نو زمونږ کام به مخ په وړاندې لاړ شي، په مخ په وړاندې بله ځي چې هغې سره د خپلې ژبې، د خپلې خاورې، د خپل ثقافت یو رنګ، یو بوی ورسره وي. ډیره مننه کوو جي، ستاسو بیا هم ډیره مننه کوو، د وصال صاحب هم ډیره مننه کوو چې د کیمرې شاته خپل خدمات سره انجام کوي. بیا به راځو انشاءالله د یو بل پروګرام سره، تر هغې پورې د الله په امان.